د پاکستان په شیخوپوره علاقه کې یو ځوان ویل چې د مور د قبر نه مې اوازونه راځي او زه داسې محسوسوم چې دغه اوازونه زما د مور دي. خو کله چې قبر وسپړدلو نو څه ولیدل شول چې دغلته ټول خلک ډیر زیات حیران شول او خلکو توبې وویستې. که غواړئ چې هر څه پخپله وګورئ او په دې عبرتناکه او رښتینې واقعه باندې خبر شئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو داسې ناشنا کارونه به ووینئ او وګورئ چې سړی ورته حیران پاتې شي او یقین کول پرې ګران وي. خو دا واقعه هغه وخت سوشل میډیا ته راوړل شوه کله چې هلک د خپلې مور د قبر سپړدلو اراده وکړه او قبر یې وسپړدو او د حکومتي ادارې یا مفتیانو نه اجازت نه واخیستی. د پاکستان یو لوی ښار لاهور سره نږدې په شیخوپوره کې د شیش محل په علاقه کې د یو هلک مور وفات شوه او دفن کړی شوه. خو څه موده پس یې زوی ویل چې د مور د قبر نه مې اوازونه راځي او هغه په قبر کې ژوندی ده. هغه خپلوانو سره مشوره وکړه چې زه قبر راسپړم، خو په دې باره کې پولیسو یا حکومتي مشرانو، مفتیانو او یا د علماو نه اجازت وانخیستو او په خپل سر یې قبر راوسپړدلو. کله چې قبر سپړدل کېدو په دغه وخت کې ډېر خلک موجود وو، خو د قبر سپړدلو نه پس هم چا څه اوازونه وانه اورېدل او سړي بیا خپل موقف بدل کړو. ویلي چې هغه اوازونه چې ما اورېدل هغه اوس بند شول او نه اورېدل کېږي. دغلته موجود خلک ډېر زیات خفه او حیران هم شول. د دې خبر وایرل کېدو نه وروسته مذهبي مشرانو کې غم او غوسه پیدا شوې وه او ویلي وو چې د دې کس باره کې د قانوني کاروایي وکړی شي چې بغیر د څه عذر نه قبر راسپړدلی دی او د علماو نه اجازت هم نه دی اخیستی. ځکه هغوی وایي که د دې مخنیوی ونه شي نو امکان شته چې دا کارونه ډیر شي او بیا به خلک د قبرونو بې حرمتي شروع کړي او په دې چل به هر څوک د خپلو خپلوانو قبرونه راسپړي. کله چې دغه هلک د مور قبر سپړدلو نو دغه وخت کې ډیر خلک موجود وو، خو حکومتي کسان یو هم موجود نه و. ځکه خو علماو د دې واقعې ذمهواري په حکومتي اهلکارو اچولې ده او حکومتي چارواکي په دې کار کې ذمهوار بللي دي. ځکه چې د واقعې په دوران کې یو حکومتي کس هم دغلته موجود نه و، یعنی پولیس او هیڅوک هم دغلته نه ورغلي. دوستانو رپورټ کې ویل شوي دي چې کېدای شي د دې هلک خپلې مور سره ډېره زیاته مینه وه او یو ځل یې کتل غوښتل، خو ډېره غلطه لاره یې خپله کړې ده. ځکه چې دا یو قسم د قبر بې حرمتي هم کېدلی شي او داسې کول نه و پکار. الله تعالی دې موږ تاسو له داسې حال نه وساتي او الله تعالی دې په هر کار کې زموږ ستاسو رهنمایي وکړي. آمین. دوستانو له نورو تازه او په زړه پورې ویډیوګانو او ښکلې واقعاتو نه ځان خبرولو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. مننه مو کوم. بریالي اوسئ.